سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او صحتمند وای. دوستانو زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېره خوندوره په زړه پورې او مهمه معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو چې د جیمیل آی ډي پخوانی پاسورډ چینج کړو یا یې بدل کړو. یعنې په عموم کې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې جیمیل آی ډي لپاره پاسورډ بدلولی شو. نو دې لپاره چې اکثریت ملګري له دې پوښتنې سره مخ وي، هر کله چې دوی یو جیمیل اکاونټ جوړ کړي هغې ته دوی اسانه پاسورډ ورکړوي او دوی غواړي چې پاسورډ قوي کړي. نو د پاسورډ د قوي کولو لپاره به انشاءالله دغه ویډیو کې زه تاسو ته مکمل پروسس وښیم چې څنګه موږ او تاسو یو قوي پاسورډ جوړولی شو او څنګه جیمیل لپاره پاسورډ چینج کولی شو. نو انشاءالله دغه مکمل پروسس په همدې ویډیو کې تاسو ته ښیم. خو ملګرو مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړم په ډېره مهربانۍ سره هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ هر نوې معلوماتي ویډیو تر تاسو ورسیږي. که ویډیو مو خوښه شوه لازمي یو لایک در سره ورکړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو ملګرو په ویډیو باندې فایل کوو. ښه ملګرو زه د جیمیل راخلاصوم. دلته تاسو ته ښکاري زه به جیمیل راخلاص کړم. دوستانو تاسو به هم جیمیل راخلاص کړئ او له هغې وروسته ملګرو تاسو به د خپل جیمیل په آی ډي په نوم باندې کلیک وکړئ. یعنې پورته تاسو ته زیډ لیدل کېږي، همدې زیډ اپشن یعنې تاسو چې هر نوم ورکړی وي هغې نوم باندې به دلته تاسو د کوینچ کې کلیک وکړئ. دې نوم ملګرو هر کله چې کلیک واخیسته دلته به تاسو یو هغه ایمیل انتخاب کړئ کوم ایمیل چې تاسو غواړئ پاسورډ بدل کړئ. دلته ما سره زیات جیمیل شتون لري نو زه غواړم چې دې ایمیل ته پاسورډ بدل کړم. د دې لپاره ملګرو تاسو مانیج یور ګوګل اکاونټ همدې اپشن به تاسو کلیک واخلئ. دې نو ملګرو چې هر کله کلیک واخیستلو دلته تاسو ته زیاتې برخې هم دې ځای کې لیدل کېږي. یعنې تاسو کولی شئ دلته نور تغیرات هم رامنځته کړئ، نه پرسونل انفارمیشن دي او همداشان تاسو کولی شئ نوم بدل کړئ او همداشان ته عکس هر څه تاسو دلته بدلولی شئ او د دې تر څنګ لاندې تاسو سیکیورټي ساین اپ یې لیکلی وي او دلته تاسو ته ګوګل پاسورډ او تھرډ پارټي کنیکشن همدغه زیات اپشن دلته ملګرو تاسو ته لیدل کېږي. خو تاسو به سمپل د پاسورډ چینج کولو لپاره ګوګل پاسورډ همدې نه به تاسو کلیک واخلئ. دې نه ملګرو تاسو چې هر کله کلیک واخیستلو دلته به تاسو ته یوه دغه صفحه راشي. د دې لپاره ملګرو تاسو ته که پټرنلاک یا فیصله کې تاسو څخه غوښتلو دلته تاسو به هغه ورکړئ او تاسو به خپل مربوطه ایمیل ته داخل شئ. نو ملګرو اوس دلته تاسو ته ښکاري چې پاسورډ یعنې دلته تاسو کولی شئ پاسورډ یې بدل کړئ. یعنې دلته تاسو ته لیکلی دی چوز ا سټرانګ پاسورډ، یعنې تاسو یو قوي پاسورډ انتخاب کړئ and do not raise you and for other accounts او د نور اکاونټونو لپاره. نو دوستانو دې ځای کې تاسو ته لیکلی دی نیو پاسورډ، یعنې تاسو به دلته یو نوی پاسورډ انتخاب کړئ. نو زه یو پاسورډ دوستانو انتخابوم. خو ملګرو یوه بله مهمه ضروري خبره دا ده چې تاسو که هر کله پاسورډ بدلوئ نو تاسو باید یو هغه پاسورډ په یاد وي او بل باید تاسو یو قوي پاسورډ دلته استعمال کړئ. نو نن سبا وختونو کې اکثره جیمیل اکاونټونه چې دي له هیکینګ سره مخامخ دي، نو تاسو کوشش وکړئ دلته یو سټرانګ پاسورډ انتخاب کړئ. یعنې تاسو باید د انګلیسي کوچنۍ او لوی توري همداشان ته د سیمبلونه او هیش او آټ او همدا ډول تاسو کولی شئ 1 2 3 دا ډول شمېرې تاسو استعمال کړئ. نو ملګرو دې ته وایي قوي پاسورډ او اسانه پاسورډ چې دی دوستانو تاسو مثلا تاسو نوم ورکړئ، تاسو انګلیسي حروف ورکړئ، دې ته بیا اسانه پاسورډ ویل کېږي. نو زه غواړم دوستانو چې یو سټرانګ پاسورډ دلته انتخاب کړم تر څو زموږ پاسورډ په اسانۍ سره هیکینګ نشي. نو ملګرو زه به د ویډیو یو ځل سکیپ کړم تر څو پاسورډ ولیکم، تر هغې به ویډیو بیا شروع کړو. ښه ملګرو دا دی ما دلته پاسورډ ولیکلو او دغه پاسورډ ما کپي هم کړلو. یعنې دوستانو تاسو هر کله چې پاسورډ ولیکئ له دې ځایه تاسو شو کولی هم شئ چې تاسو پاسورډ په کوم شکل باندې لیکلی دی او بیا یوازې تاسو هغه پاسورډ کپي کړئ. دوستانو هر کله چې دا پاسورډ کپي کړلو لاندې تاسو ته یوه کنفرم نیو پاسورډ، یعنې دې ځای کې به دوستانو همدغه لومړی پاسورډ به هم دلته تاسو ورته انتخاب کړئ. ما دوستانو همدغه پاسورډ کپي کړی دی، دلته تاسو ته ښکاري چې دا پاسورډ ما کپي کړی دی. اوس ملګرو تاسو به دغه پاسورډ دقیق کپي کړئ، دقیق به یې ولیکئ، یعنې سټرانګ پاسورډ باید تاسو دلته انتخاب کړئ. او یوه یادونه بله هم کوم چې دا پاسورډ باید له 8 کرکټرو څخه کم نه وي. زیات منل کېږي خو له 8 کرکټرو څخه کم نه منل کېږي. یعنې دلته به تاسو د 8 حروفه یا 8 حروفه یا د 8 څخه زیات پاسورډ به انتخاب کړئ. له هغې وروسته دوستانو تاسو چې هر کله پاسورډ ولیکلو چینج پاسورډ همدې اپشن به تاسو کلیک واخلئ. دې نه ملګرو چې تاسو هر کله کلیک واخیسته موږ ته اوس میسج راځي او زموږ دغه پاسورډ چې دی په بشپړه توګه باندې چینج شو. دوستانو دلته تاسو لیکئ پاسورډ چینج سکسسفلي، یعنې زموږ پاسورډ چې دی په بشپړه توګه باندې چینج شو. له هغې وروسته دوستانو
دلته تاسو ته لیکلي وی کیپ یور ګوګل اکاونټ پروټیکټ، یعنی موږ ستاسو د ګوګل اکاونټ ساتنه کوو. ګوګل موږ ته وایي چې موږ د ستاسو د اکاونټ ساتنه کوو. د دې لپاره ملګرو تاسو په ګیټ سټارټډ اپشن ورته کلیک واخلئ. دې نو ملګرو چې تاسو هر کله کلیک واخیستلو دلته تاسو ته دوه برخې راځي. یو دوستانو دلته تاسو ته لیکلي اډ ریکوري ایمیل، یعنی له دې ځای څخه تاسو یو اضافي ریکوري ایمیل هم ورته اډ کولی شئ. او لاندې تاسو ته لیکلي دي دلته تاسو لیکلي اډ ریکوري فون نمبر، یعنی تاسو ایمیل او همدا ډول د موبایل شمېره دا دواړه تاسو د ریکورۍ په خاطر ورکوئ. که ورکوئ تاسو ایمیل به په راتلونکي کې له ستونزې سره نه مخامخ کېږي، یعنی ستاسو ایمیل به بل وخت راتلونکي وخت کې به ډایرکټ ستاسو لپاره راخلاصېږي. نو دلته تاسو خپله خوښه که اډ ریکوري ایمیل ورکوئ او که اډ فون نمبر ورکوئ نو دا ستاسو خپله خوښه ده. نو زه خو فی الحال نه ورکوم. دوستانو دغه طریقه و چې موږ تاسو څنګه کولی شو جیمیل اکاونټ ته پاسورډ بدل کړو. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د نورو خوندورو معلوماتو لپاره زموږ د ټلګرام چینل در سره سبسکرایب کړئ.